سلامونه ملګرو، زه ورور راغلی یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یوه نجلۍ وینو چې نوم یې جنیفر دی او په خپل دفتر کې کار کوي. څو ورځې مخکې د هغې د هلک ملګري سره جګړه سوې وه. نو هغې پرېکړه وکړه چې د اونۍ په پای کې به ورته یو سرپرایز ورکوي. هغې په دې اړه باندې یو ایمیل ولیکي، خو ځکه یې ورونه لېږي چې دا یو سرپرایز و. له دې وروسته موږ د دې فلم دوهم مهم کرکټر وینو چې نوم یې ګای دی او هغه هم په هماغه دفتر کې کار کوي. که څه هم دوی دواړه په یو دفتر کې کار کوي، خو دواړه له بېلابېلو پړونو څخه لفټ ته خیږي. وروسته دواړه په هماغه لفټ کې ښکته روان وه. هماغه وخت ګای د جنیفر د خوشحالولو لپاره ځینې خندونکي ټوکې کوي او موږ په لفټ کې یو تصویر وینو چې په هغه کې یو هلک او یو نجلۍ ښکاره کېږي. ناڅاپه لفټ درېږي، سره له دې چې په لفټ کې برېښنا وه، خو بیا هم لفټ ودرېدی. دواړه ډېر حیران پاتې کېږي. ګای هڅه کوي لفټ بېرته چلانده کړي، خو لفټ نه چلانده کېږي. هماغه وخت جنیفر په لفټ کې یو پټه کیمره ویني. دواړه هڅه کوي چې د همغې کیمرې له لارې مرسته وغواړي، خو له هغه ځای څخه هېڅ ځواب نه راځي. وروسته دوی دواړه د خپلو موبایلونو له لارې مرسته غواړي، خو هلته هم ناکامه کېږي ځکه چې په لفټ کې سیګنل کار نه کوي. بیا ګای جنیفر ته وایي چې زه دلته د حسابدار په توګه سره کار کوم، خو د لفټ په اړه ډېر معلومات نه لرم. جنیفر ورته وایي چې کله به هم زه مخکې په دې لفټ کې تلم او راتلم، نو عجیبه غږونه به مو واورېدل. شاید په دې لفټ کې له مخکې څخه هم کومه تخنیکي ستونزه وه او له همدې امله اوس خراب سوی دی. بیا ګای وایي کیدای سي په لفټ کې د بیړنۍ وتلو لاره وي، نو هغه له جنیفر څخه غواړي چې د پر اوږو باندې وخیږي او وګوري. جنیفر د هغه پر اوږو باندې خیږي او د بیړنۍ وتلو لاره پیدا کوي، خو له ډېر لټون وروسته هېڅ شی نه پیدا کوي. اوس دوی د ډېر وخت لپاره په لفټ کې بند پاتې کېږي. دوی بله چاره نه لري پرته له دې چې انتظار وباسي. جنیفر ګای ته وایي چې د هغې الوتکه یو ساعت مخکې وه او اوس یې له لاسه ورکړې ده. د الوتکې له لاسه ورکولو له امله هغه ډېر بد ښکنځل کوي او وایي زه ډېره تږې سوې یم. ګای خپل د اوبو بوتل ورکوي، خو جنیفر یې نه اخلي. بیا ګای وایي زما سره یو د اوبو بوتل دی او یو د شرابو، کم یو غواړې؟ دواړه همدلته ټوکې سره کوي او خنداګانې کوي. وروسته جنیفر هغه اوبه څښي. له دې وروسته دوی دوستان کېږي. ګای ورته وایي چې کیدای سي موږ تر 5 ورځو پورې دلته بند پاته سو، ځکه چې دفتر به 5 ورځې بند وي. بیا جنیفر ته سخته تشناب اړتیا پیدا کېږي، خو هغه نسي کولی چې د ګای مخې ته تشناب وکړي، نو ډېره ناارامه وه. له همدې امله ګای هغې ته یو بوتل ورکوي او ورته وایي ته په دې بوتل کې خپل ضرورت راپاکه، زه به مخ واړوم. جنیفر د هغه خبره مني او په بوتل کې تشناب کوي. د دې وروسته هغه ځان ډېر سپک او خوشحاله احساسوي. بیا هغې له ګای څخه پوښتنه وکړه، آیا ته کومه نجلۍ ملګرې لرې؟ ستا خیال وساتې که ته کور ته ولاړ نه سې نو هغه به پولیسو ته خبر ورکړي. ګای ورته وایي یا زما داسې څوک نسته، زه یوازې یم. هماغه وخت جنیفر ورته وایي څو ورځې مخکې یې د خپل هلک ملګري سره جګړه کړې وه او نن هغې غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز ورکړي. وروسته دواړه د وخت تېرولو لپاره د خپل ژوند خوږې خاطرې یو له بل سره شریکوي. جنیفر ورته وایي چې ما یو ځل د خپل هلک ملګري سره کتابتون کې فزیکي اړیکه وکړل. د دې خبرې په اورېدو سره ګای شرمېږي، خو وروسته هغه هم وایي چې هغه هم یو ځل له یوې نجلۍ سره فزیکي اړیکه ساتلې وه. د خبرو په ترڅ کې د دوی دواړو یو له بل سره مینه پیدا کېږي. وروسته دوی په دې لفټ کې یو له بل سره فزیکي اړیکه ساتي. له فزیکي اړیکې وروسته ګای جنیفر ته وایي ښایي زه پر تا مین سوی یم، خو جنیفر ورته وایي چې هغه خپل هلک ملګری ډېر خوښوي او له ډېره وخته ورسره په اړیکه کې ده او غواړي هماغه سره پاته سي. هغه دا هم وایي چې په لفټ کې کم څه وسول دا یوازې یوه تېروتنه وه او ګای باید دا هر څه هیر کړي. د ډېرو خبرو په اورېدو سره ګای غوسه کېږي او په قهر کې حقیقت ورته وایي. هغه وایي چې زه دلته حسابدار نه یم بلکې د امنیت ساتونکی یم. ما به هره ورځ د کیمرو له لارې تا ته پټ پټ کتله ځکه چې زه امنیت ساتونکی وم، نو هېڅکله مې زړه نه کېدی چې خپل احساسات تا ته در وښیم. هغه دا هم ورته وایي چې په لفټ کې تر اوسه پورې کم څه سوي دي دا ټول د ګای لخوا پلان سوی کار و. وروسته هغه له جیب څخه یوه کیلي راباسي او لفټ چلانده کوي. د دې خبرو په اورېدو سره جنیفر ډېر غوسه کېږي او وایي زه به د باندې ولاړه سم او دا ټول به پولیسو ته ووایم او ته به خامخا زندان ته ځې. د دې وروسته دوی دواړه یو له بل سره جګړه کوي او په همدې جګړه کې جنیفر په ناکامۍ سره هماغه یوازینۍ کیلي ماتوي چې لفټ پرې خلاصېدی. د دې له امله دواړه په بشپړه توګه سره په لفټ کې بند پاتې کېږي. جنیفر ډېره په غوسه کېږي. هغې د خپل بوټ په وهلو سره ګای پر سر باندې ووهي او بېهوشه یې کوي. د څه وخت وروسته ګای بېرته په هوش کې راغلی. بیا هغه د جنیفر سر د مځکې څخه ور ووهي او هغه یې بېهوشه کړه. کله چې جنیفر په هوش کې راغله نو ولیدل چې ګای د هغې مخې ته ناست دی. بیا ګای هغې ته وویل
یو څه وخت مخکې زموږ اړیکه ډېره ښه وه، خو اوس ډېره خرابه سوې ده. له دې وروسته ګای هغې ته وویل چې د لیفټ څخه د وتلو یوه لاره شته. هغې وویل زه به له دې ځای څخه ووځم. په دې خبره سره جینیفر ډېره احساساتي سوه او ورته وویل ما هم وباسه، هیله کوم ته اول ما وباسه، بیا به زه لیفټ چالانه کړم او تا به هم له دې ځای څخه وباسم. د جینیفر احساساتي مخ ته په کتو سره ګای د هغې په خبرو باندې باور وکړي. ګای هغه له لیفټ څخه د باندې وایستله، خو چې څنګه جینیفر د باندې ووتل سمدستي یې له ګای سره خیانت وکړي. په دې کار سره ګای ډېر غوسه کېږي ځکه هغه پر دې باندې باور وکړي او هغې دوکه ورکړه. له بلې خوا جینیفر د لیفټ څخه د وتلو په حال کې وه. ګای خپل کمیس سره وتړي او د رسۍ په شان یو شی جینې جوړ کړي او د هغې په مرسته سره پورته ور وختي. هڅه یې وکړه، بالاخره بریالی سو او په جینیفر پسې ور روان سو. کله چې جینیفر د لیفټ څخه د وتلو په حال کې وه، ګای د هغې پښه ونیول او بیرته یې ښکته راوغورځوله. دواړه بیا لیفټ ته راولوېدل او د ډېر لوړ ځای څخه د لوېدلو له امله دواړه بې هوښه سول. له څه وخت وروسته جینیفر بیرته په هوښ کې راغله. هغې ګای د همغې رسۍ په وسیله سره وتړي او هر هغه څه چې ګای تر اوسه د هغې سره کړي وه هغه یې مجبوره کړي چې په خپله خوله سره اعتراف وکړي، ځکه چې له دې ځای څخه د وتلو وروسته به هغه پر ګای باندې محکمه وکړي او هغه به مجرم کړي، ځکه ګای ورسره ډېر بد کارونه کړي وه. له دې څخه وروسته یو بل امنیتي ساتونکی هلته راځي، خو هغه ورځ د هغه د دندې ورځ نه وه. هغه یوازې خپل ملګری راوستلی وه او همدغه ځای وتښودی. هغه د ګای لټه کوي خو ګای نه پیدا کېږي، نو ځکه CCTV کیمرې ګوري. هلته ویني چې دواړه په لیفټ کې بند پاته دي. هغه ورته وایي زه درځم او لیفټ به هم چالانده کړم. هغه د یوې اوسپنې په مرسته سره هڅه کوي چې د لیفټ دروازه خلاصه کړي، خو لږ خلاصېږي، نو ځکه د لیفټ د کلي راوړلو لپاره ځي. په همدې وخت کې ګای جینیفر ټینګه ووهله او بیا یې بېهوښه کړه او هغه یې له هغه ځای څخه پټه کړه. بیا امنیتي ساتونکی ګای ته وایي چې پورته راسه. کله چې هغه پورته راغلی، ګای لیفټ چالانده کړي چې له امله یې امنیتي ساتونکی ووژي. وروسته ګای جینیفر نیسي، په موټر کې یې بندي کوي، پاکې جامې اغوندي او ځان تازه کوي. بیا د CCTV ټول ویډیوګانې پاکوي. همغه وخت د تیر ساتونکي ملګری راځي او له ګای څخه د خپل هلک پوښتنه کوي. ګای ورته وایي چې هغه لږ مخکې له دې ځای څخه ولاړی. دا خبره هغې ته عجیبه ښکاره کېږي، خو په هیڅ نه پوهېږي او روانه سول. همغه وخت ګای له شا څخه راځي او هغه هم ووژني. وروسته ګای جینیفر یوه زاړه او چوپ ځای ته بیایي. هغه غوښتل چې ژوندی یې وسوځوي، خو جینیفر بیرته په هوښ کې راځي. ګای په یوه بکس سره پر سر باندې وهي او هغه پر مځکه باندې رالویږي. جینیفر موټر اخلي او له هغه ځای څخه ځي، خو لږ وروسته ګوري چې ګای لا بیا هم ژوندی دی، نو موټر بیرته شاته راګرځوي او د ګای پر لور باندې را روانه سول. ګای یې په موټر سره ووهي او پر هماغه ځای سره ووژي. بیا یې د ثبوتونو د له منځه وړلو لپاره پر هغه باندې پټرول واچول او هغه یې وسوځوي. په همدې سره فلم همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.